دغه سي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل سبب ودل ہے غدا دې چې بل ته حکم د نیکی کول خپل په عمل نه کول. نبی صلی الله علیه وسلم دا سبب خودل د پاره د عذاب قبر چې دې انسان ته الله په دې قبر کې عذاب ورکړي او په آخرت کې ول سزا ورکړي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ویسه چې ملائک ما په سرال ځان ثبوت تلما په څه کسانو باندې رالو چې دا غي دا شونډې په قینچینو باندې غوڅېدلې تقرزو بمقاریز من نار اور قینچینه ملائکو په لاس کې وي دا شونډې ول پرې کوله. ما ته پوښتنه کو چې دا څوک دي دا شونډې په قینچینو د اور باندې پرې کیږي. راته ویل شو هاولای خطباء امتک دا استاد امت خطیبانو بل ته حکم پنه کوي کو خپل په عمل نکاو بل ته ترغیب نه کوي تور کو خپل په نه کوي عمل نکاو بل به د ګناهونو نه منع کاو خپل به دا ګناهونو نه منع کېدلو دا د هغې دپاره دا سزا ده. دا ډېر غټ جرم دی. یو سړی بل ته نیکۍ طرف ته دعوت ورکړي ته بل ته دعوت ښه اخلاقو ته ورکړي او خپله تا کې ښه اخلاق نشته بل ته ترغیب صدقاتو طرف ته ورکړي په خپله صدقې ماده وستې کېږي او نیکې دغه شان بل ته ترغیب عباداتو ته ورکړي او په خپله یې نه کې بل د ګناهونو نه منع کوي او په خپله په هغې عمل نه کوي دا سبب ګرځي دپاره د عذاب قبر. قرآن کې الله تعالی یهودو ته وایي سورة بقره کې موږ ته هم دا خطاب دی اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. بل ته حکم په نیکۍ کې وتنسون انفسکم ځان دې هېر کړی دا نیکي ښه شی وی خو په خپله به دې کړی وی خپله به دې پې عمل کړی وی دا دونه ښه شی. افلا تعقلون دون عقل نه کار نه اخلي عقل نه لکه فایده اخیستل پکار دي چې زه بل ته دعوت ورکوم په خپله پې عمل نه کوم. بل ځای کې الله تعالی سورة السب کې وایي یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ولا خبرې کوئ چې په خپله نه کوئ کبر مقتا عند الله الله په نسبت باندې ډېر لوی جرم دی ان تقولوا ما لا تفعلون چې خبرې کوئ په خپله نه کوئ. روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو تن به جهنم ته وغورځولی شي فتنطلق اقطابه د کلمې بار ته راوځي او په دې جهنم کې به داسې تاویږي کما یدور الحمار برحاه لکه چې خر میچن څنګه تاوی مخکې به میچن په خرو تاولی غوبلې به هم په هغې باندې کولی دقسې دا په دې جهنم کې به دې کلمو باندې تاویږي جهنمین به ورته راجمع شي ورته به وایي ای فلان کیا یا فلان الم تکو تامر بالمعروف وتنهى عن المنکر تا خو خلکو ته نیکۍ باندې امر کو د منکراتو نه دې منع کوله نو ته څنګه دلته جهنم ته راغلې دی به ورته ووایي چې ما امر بالمعروف کو خو په خپله مې پې عمل نه کو او منکراتو نه مې خلک منع کول خو خپله ترې نه منع کېدلم خپله ترې منع کېدلم نه په دې وجه الله دې جهنم ته راوغورځولم. دې وجه نه شاعر وایي دا ډېر د انسان دپاره ډېر عیب دی ډېر عیب چې د بل منع کوي او په خپله پې عمل نه کوي. واقعاتو کې راځي یو عالمو ډېر اثر الله تعالی د هغه په بیان کې اچولی و څونه کسان به د هغه بیان ته ناست وو په هغې به ډېر سخت اثر کېدو. یو بوډۍ ښځه وه او د هغې یو زوی و ډېر نیک عمله زوی و د قرآن او د حدیث نه به ډېر اثر اخیستلو. دې بوډۍ په دې خپل زوی ایرېدله هسې نه چې زما دا زوی د دې عالم مجلس ته ورنشي د هغه بیان چېرته وانوري او د هغې اثر د وجې نه ډېر د خوف او د یېرې د وجې نه چېرته مړ نه شي
دی به د خپل زوی منع کو دې مجلس ته لاړ نشي بله ورځ د زوی مجلس ته د عالم ته لاړو هغه عالم بیان کو وعظ کو خلکو ته ناست ډېر مؤثر بیان یې کو د مؤثر د وجې نه هغه کس باندې اثر وشو دونه خوف او خشیت پرې راغی چې ستمړ شو مخکینو صحابو باندې به د اثر کېدو تابعینو باندې به اثر کېدو لکه زړونه پاک وو څونه چې زړه پاکي د پاکوالي د وجې نه قرآن او حدیث په هغې باندې اثر کوي قرآن هم پې اثر کوي د دې صحابو اکثر سترګې ړندې شوې وې وجه دا ده چې هغې زړونه پاک وو هر وخت به یې جړل دغه هلک هم راغی د عالم په مجلس کې کېناستله اثر پې وشو چې ته مړ شو مور ته ډېر سخت درد او تکلیف ورسېدو بله ورځ د عالم وی په لاره باندې روان و په خپله سورلۍ باندې د مور خو یې زړه درد نه ډک و دې عالم ته په لاره کې ودرېدله او ته ویې ویله یا حجر الشحذ وی هغه کسه چې ځان نه د سوان جوړ کړی نورې چړې تېرې کې په خپله تېرنې بل ته حکم کې او په خپله په هغې باندې چلېږي نه د عالم خو په خپل ځای و عمل کوونکی و لیکن دې زنانه ولا یو تیزي غوندې کې به دې خبره ورکړه کله د عالم دا خبره واورېدله په ده باندې د دې خبرې دونه اثر وکړو چې هغه راپرېوتو ښکته راغورځېدو چې هغه مړ شو دا دی چې یو سړی بل ته دعوت ورکړي او خپله بیا د هغې مطابق خپل عمل نه جوړوي دا زموږ ستاسو لپاره ډېر غټ نقصان دی مثلا بل ته دعوت ورکړو سنت دی سنت دی سنت دی او خپله بیا په سنت عمل نه کوو سبب د عذاب دپاره دی دا هم واورئ سنت ځان له په عباداتو کې نه دی صرف مانځه کې به سنت وي نه دا سنت بس موږ ستاسو په مړي کې وي دا سنت بس موږ ستاسو په خوشحالینو کې به وي دا سنت بس موږ ستاسو په معاشره کې وي هر عمل به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت مطابق به جوړو او که نه بل ته دعوت ورکو په خپله د هغې مطابق عمل نه جوړو دا زموږ دپاره نقصان دی نقصان کې سړی دې وجې نه پرېوځي هم یې ذهن کې دا خبره کېنول پکار دي چې یو دعوت دی نیکۍ طرف ته یو د هغې مطابق عمل کول دی اوس په یو خبره موږ عمل نه کوو دا به نه وایو چې زه په دې عمل نه کومه دعوت به هم نه ورکومه دا په موږ دوه خبرې دي یو نیکۍ ته دعوت ورکول دی او یو په هغې باندې خپل عمل کول دی که دعوت هم ونه کړو عمل هم پې ونه کړه دوه نقصان هم وکړه یو امر بالمعروف پرېښستلو او بل هم عمل پرېښستو او که دعوت هم ورکو دا یو فریضه موږ ادا کړه هغه عمل هم پې ونه کړو دقه موږ په نقصان کې پرېوتو افتامرون الناس بالبر د دې مقصد د آیات دا نه دی چې خپله په یو شي عمل نه کوې بل ته به نیکۍ ته دعوت نه ورکوې نه الله دې کې بدي په دې بیانه کړې ده ګوره بل ته نیکۍ ته دعوت ورکوې په خپله پې عمل نه کوې په دې بدي بیانه کړې دې نه دي ویلي چې ته ولې دعوت کوې دعوت پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مروا بالمعروف نیکۍ ته دعوت ورکوي اگر که خپله پې عمل نه کوې خپله دې پې عمل نه کو بل ته به دعوت ورکړي خپله ذمه هغه به ته پارېږه ځکه دا دعوت هم په موږ تاسو لازم دی چې نورو ته به دعوت د دین ورکوو بلغ عني ولو آیه نبي صلی الله علیه وسلم باندې ورسوئ یو آیات درته ولې نه معلوم بیا دعوت هغه اختلاف د علماو دی فرض عین دی که فرض کفایي دی علماو فرض عین ویلی دی هر مسلمان دعوت فرض دی په هره ښځه باندې مسلمانې باندې دعوت فرض دی چې څونه مسلې ورته معلومي بل ته بیا رسوي څوک فرض عین ووایي او فرض کفایي والا هغې وایي چې یو جماعت و علماو هغې نیکۍ طرف ته دعوت ورکو بس د ټولو نه هغه وجوب ساقط شو ګناهګار بني به پرېښستو لیکن که دعوت یې وکړو د هغې اجر او ثواب خو هغه الله ته معلوم دی چې څونه ول الله ورکوي نیکۍ ته به دعوت هم ورکوو عمل به هم پې کوو
او که عمل هم نو ونکړو استغفار وکړو توبې به الله توبه شو الله قبلونکی توبه لیکن دعوت به هغه موږ جاري ساتو نبی صلی الله علیه وسلم دلته د دقسې کسانو دپاره هم عذاب وښود